البلد دا مکی صورت دی او 20 آیتونه لري. د دې صورت د مخکې صورت سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې صورت کې الله پاک ترغیب ورکوي تضرع عاجزي کولو ته په وختونو کې د عبادت د قبلېدلو. په دې صورت کې الله پاک ترغیب ورکوي کبد صالح ته نیک محنت کولو ته او د کبد سیء د بد محنت څخه د ځان ساتلو طرف ته چې د هغو د بد محنت څخه ځان وساتئ. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد. لا داسې نه ده مناسبه، داسې نه ده، یعنی لکه څنګه چې دا خلک ګمان کوي چې موږ به د الله نافرماني کوو بیا به هم موږ جنت ته داخل سو، زموږ دپاره به خوشحالي. نو لا داسې نه ده. اقسمو زه قسم اخم بهذا البلد په دغه ښار سره. دا ښار د مکې ښار عزتمن ښار دی، په دې باندې الله پاک قسم اخي. وانت حل او ته حلالونکی، وانت ته چې حل حلالیږي تا ته حلالوالي والی ازاد یې بهذا البلد په دغه ښار کې. د دې آیت تفسیر یو دا دی حل ازاد یې. نو دا اشاره ده د مکې فتح ته چې الله پاک وروسته نبي علیه السلام ته بیا د مکې د فتح په وخت کې اجازه ورکړله. حدیث کې راغلی دی چې د 1 ساعت دپاره الله پاک مکه مکرمه ما ته حلاله کړله چې زه جنګ وکم په دې مکه مکرمه کې، او نه وروسته مخکې حلاله وه چاته جنګ کول په مکه کې او نه وروسته حلاله ده. مکه مکرمه کې جنګ کول دا حرام دی. هر شی هر قسم جنګ په دې کې کول حرام و ناروا دی. صرف د 1 ساعت دپاره نبي علیه السلام ته الله پاک حلاله کړله. وانت حل ته ازاد بهذا البلد په دغه ښار. نو اشاره ده فتح د مکې ته. ووالدین او قسم دی په هغه فلار باندې. فلار څه مراد آدم علیه السلام دی. وما ولد او په هغه څه چې هغه چې زیږولی وي ده، یعنی د ده اولاد چې د آدم علیه السلام ټول اولاد دی. نو جواب د قسم دا دی لقد خلقنا الانسان یقینا موږ پیدا کړی دی انسان فی کبد په سختۍ تېرولو کې. انسان چې پیدا سوی دی خامخا په یو محنت او سختۍ کې مبتلا دی. سختۍ حالات پر ده باندې راځي، خو لیکن څوک صحیح سختی تیروي مشقت تیروي او څوک غلط. ایحسبو آیا ګمان کوي دا انسان الله یقدر علی احد چې هېڅکله به قادر نشي پر ده باندې هېڅوک یو څوک به یې راونه نیسي په عذاب کې. یقول وایي دا انسان اهلکت مالا لبدا، دغه نافرمانه انسان یادوي ما تباه کوي برباد مې کوي، یعنی مصرف مې کوي مالا لبدن ډېر مال. دا نافرمانه انسان وایي چې ما خو ډېر مالونه مصرف کړل، خو دا مالونه یې په غلطه طریقه مصرف کړي دي، په ناروا طریقه مصرف کړي دي. نو الله پاک ځکه فرمایي الم نجعل له عینین، آیا موږ نه دي ګرځولي ده ته 2 سترګې مو ورکړي دي، ولسانا او ژبه و شفتین 2 شونډان، وهدیناه موږ ورښولې ده ده ته النجدین 2 لارې د حق او د باطل لارې مو هم ورته ښولې دي. نجد وایي لوړ ځای ته، دلته مراد دی 2 لارې. فلقتحم العقبه نو نه دی دی ختلی العقبه په هغه کنډاو باندې د غره، په غره کې چې یو لاره په دې لاره باندې دی نه دی ختلی. دلته مراد دا دی یعنی داسې کار یې نه دی کړی، په صحیح طریقه سره د محنت نه دی کړی چې د هغه د وجې دی کامیابه شي. عقبه لوړه لاره چې په غره کې، دې ته اشاره ده سړی چې کله سیلاب راشي اوبه راشي نو چې لوړ ځای ته پورته شي خلاصېږي، که لاندې ولاړ شي خو نه خلاصېږي. نو دلته مراد هغه کارونه دي چې په هغه سره سړی خلاصېږي د عذاب څخه. وما ادراکه چې تا ته خبر درکړی دی مل عقبه چې څه شی دی هغه کنډاو، هغه لوړ ځای د غره، هغه لار د غره. فک رقبتن هغه دا دي، دا کارونه عقبه باندې ختل دي. فک رقبتن خلاصول دي، ازادول دي. رقبه د غاړې خلاصول، یعنې د مرئي ازادول، یا پر یو چا باندې پور باندې هغه خلاصول، یا یو بندي دی مسلمان دی په پیسو خلاصېدی د هغه خلاصول، دا ټول پکښې داخل دي. او اطعام یا خوراک ورکول دی فی یوم په داسې ورځ کې ذي مسغبه چې لوږې والی، یو څوک مسکین دی وږی دی په دې کې خوراک ورکول دا انسان نه دی کړی. نو دا انسان بیا د الله پاک په نزد هغه محترم انسان نه دی، د عذابه نه خلاصېږي. او اطعام یا خوراک ورکول فی یوم ذي مسغبه په ورځ د لوږې کې. یتیمن چا ته خوراک ورکوي؟ یتیم ته ذا مقربه چې خپلولۍ والی. یتیم هغه کوچنی چې بلوغ ته نه رسېدلی او پلار یې وفات شوی
چې دا یتیم دی او خپل هم د سړی یې، نو دغه ته خوراک ورکول دا عقبه باندې ختل دي. او مسکین یا مسکین ته ځا مطربه چې د خاوره والا یې، د خاوره والا یعنې هېڅ شی نه لري، غریب مسکین دی، ضرورت محتاج دی، نو دې ته خوراک ورکول دی. نو صرف دا خیراتونه هم نه دي مراد. مسکین دې باندې امام صاحب دلیل نیولی چې مسکین هغه څوک چې هېڅ شی نه لري، صرف خاورې لري. ثم کان من الذین، صرف دغه خیراتونه هم نه دي مراد چې یو څوک راولاړ چې خیراتونه ډېر کوي، صرف په دې سړی نه خلاصېږي، ایمان و عمل صالح او دا نور صفتونه هم ضروري دي. ثم کان، بیا به وي د دې مخکینو کارو سره، د مخکینو خیراتو سره به ثم کان بیا وي دا انسان من الذین آمنو، دغه کسانو څخه چې ایمان یې راوړی دی، وتواصوا بالصبر، او وصیت یې حکم یې کړی دی یو بل ته بالصبر، په صبر تېرولو سره چې تکلیف راځي په دې به صبر کوو. وتواصوا، او د یو بل ته وصیت حکم کړی دی بالمرحمه، په مهربانۍ باندې، یو بل ته د مهربانۍ حکم کوي چې د مؤمنانو سره مهرباني وکړي. اولئک، دا کسان اصحاب المیمنه، دا د خاوندان د راسته لاس یا اصحاب المیمنه خاوندان د ښه قسمت، د ښه بخت والا دي. والذین کفروا، کسان چې هغو کفر کړی دی بآیاتنا، زموږ په آیاتو باندې هم اصحاب المشأمه، دغه د خاوندان د چپه لاس یا اصحاب المشأمه خاوندان د بدبخت والا، دا بدبخته کسان دي. علیهم، پر دوی باندې به نارون ووري موصده، بند سوی د هر طرفه څخه، اور به ورباندې رابند دي د هر طرفه څخه، یعنې یوه لار به هم د خلاصون د دوی نه وي.